ګوره دلته که سړی متوجه شي آدم علیه السلام چې د دغې درختې میوه وخوړه دا زموږ ایمان ده چې په دې کې آدم علیه السلام ملامت نه و. ولې قرآن کې د آدم علیه السلام په شان کې داسې خبره راځي چې فنسي ولم نجد له عزما یېره سوه. دا کیسه ده د بیخي یېره سوه. دا چې څنګه یېره سوه ولې یېره سوه دا خو یو علمي تحقیق ته په خپل ځای کې به راځي. خو پر دا زموږ ایمان ده چې آدم علیه السلام چې کله د دې درختې دانه خوړه د آدم علیه السلام یېره نو په یېره باندې خو نو عادت موږ ته وایي په یېره روزه نه ماتېږي. زموږ روزه یې وي خورو ښه ډوډۍ وخورو روزه نشي مات. نو د آدم علیه السلام خو یېره سو خو فقط دونه قدر و چې الله جل جلاله دلته دا خبره کړې ده چې ولم نجد له عزما. نو دا یېره چې یې سوه دا به شاید یو څه د داسې ډېر عزم و ټینګه اراده نه وه نو په هغه نه نو دا خو د آدم علیه السلام هغه څه دي چې آدم علیه السلام په دې کې واقعي مجرم نه ده. غلط کار یې نه ده کړی ځکه دا خو پیغمبر و پیغمبران غلط کار نه کوي. خو بیا هم آدم علیه السلام له خپله شانه سره دغه کار نامناسبه بللی ده اوس بیریږي. ما و تا قصدن څونه نافرمانۍ کړي دي ښه پوهېږو چې دا ناروا ده خو بیا یم که ووالي که کاکا خدای غفور و رحیم ده. نو خدای که غفور و رحیم ده پر الله جل جلاله دغسې وخت هم راځي چې آدم علیه السلام د ټولو خلکو ته ووایي چې داسې غوسه ورغلې ده چې تر اوسه داسې قهر